لکه د خرکوبي او غړانګه د بتې ګوګوګ میران ویجاړ 12 نیم ګزه اوچتې ډېر زیات بېښکاره ښکارې ستا په پوزه کې مهار د دې دومره اوچت سر کې د پستی نیستی زینار د بند په ړومبو 2 شعرونو کې په ساده الفاظو کې د اوښ تعارف شوی دی او په وروستي شعر کې د ازادۍ د ژوند ستاینه او د غلامۍ د ژوند غندنه څومره په ښکلي انداز کې شوې ده. هسې خو کمتره یو عامه مرغۍ ده ولي غني خان د کمترې ته په کوم نظر ګوري لږې تاسو هم وګورئ. شپه ورځ په بکبکو دی د اشنا په ننداره د یار مستې کیسې کړې د جومات په مناره او د کمترې د امن ژوند داسې ستایي نه د جنګ نه د غوسه شته سوچه مینه بې نفرته نه د چل نه د دوکه شته یاریکۍ پاکه بې علته چندخ د پشکال په ډنډونو کې مونږ او تاسو ټول وینو ولې په ایمان چې چېرې داسې راته ښکاره شوی دی لکه غني خان چې ویني سترګې بټې بټې بپې تشي تشي چغه 2 مني غریبه توره 2 وربشي او ټغې د لا د رنگ روغن دی د خامار دی ښکلی دی اواز دی لکه ژوند دی د غرار دی د میږي د توان همت حوصلې او نظم ضبط خبرې ډېرې کیږي خو د غني خان په شان څوک کولی شي اوږد کاروان ستا ګرم روان وي هم په کتار کتار لکه اوښان وي خو زما خوښ په دې نر بادر یې ته په دې وړوکي وجود یو شیر ببرې ته د غني خان د قلم د سوکي او د فکر د الوت نه ماشې کارغه مګه بازیګره کمتره تورانه مولا چرچک چرګ بورا تارو او کورکوړه وغیره هم لاندې شوي دي او د دې په حواله غني خان د انسان خصلتونو ته پټې پټې اشارې کړې دي. په دې ټولو کې خالص ادبي کردارونه هغه دي چې د غني خان خپل ځان سره تعلق لرلو لکه خړو او کوچې د هغه ساتلی شوي سپیو او بدو د هغه یو نازولی اسو د خړو د ستاینې پترس کې غني خان د بېشمېره بدو خصلتونو غندنه کړې ده لکه وایي یو مستانه خان تیز ډوډۍ کې لټ خیرات کې رسی بر امام تا کوي دیر کی کوي سوات کې حل او پشکال د مالی په حوالات کې یار د مټیزکو مددگار د بدماشانو خزما خړو دی ټاکو دی د چوڑیانو غني خان د خپل اس په مرثیه داسې لیکلی دا بدو باندې ترپې د اوسې پشان زړې د زمریو رنګ په غمي پشان خیال وینا پریو سترګو د کورکړې غونډې غونډې ښکلې ښکلې ته د نرانو طبیعت د بلبلې جوش د پښتون خو نه پکند نه پغری سار جوش د غازیو نه پزان او نه پسری سار چپ خلاش نا زمان لاړې چرتا لاړې ته چرته د چاکور کې چا نه وږي غواړې ته په آخر کې بعد د غني خان د ساتلی شوي یو بادر سپي کوچي د مرثیې یو څو بندونه ولولو. زما کوچیا ته خو سپینوي زما اشناوي پته نه نروي ته ازمرې وي کیسه د مینې خوله د وفاوي ته خو اشناوي زما د سترګو نه مې د زور وي او نه د زرو د تقدیر تور که درنو که سپک شو ستا بس یو طولو یو نظرو ته زما یار وي د بدو ورځو یار نه هېرېږي چې ټول جهان یو توت سارا شي د سرو ګلونو خار نه هېرېږي. دلته غني خان هغه احساس ډېر تیز او بیدار ښکاري د کوم احساس ته کبله چې هغه په انسان کې د مینې وفا خلوص جذبات د راپارول غواړي او د زور او زر مینه د انسان د زړه نه وباسي او خپل هغه تمنا او هغه ارزو پوره کول غواړي چې هغه د انساني ژوند لپاره ضروري ګڼي چې د انسان ژوند د خوشحالو نه ډک شي مینه محبت شي یووالی او یو کور شي. والسلام.